اشرف غنی وای نن می تعبیر په حقیقت بدل شو. اشرف غنی یو جهان مننه له مولا یعقوب څخه چې ماته هم وخت راکړو. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به په سر کې یادونه کوم. که باور ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړئ، په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. ښاغلی غني وایي نن سهار وخته چې کله له خوبه پاڅېدم تلیفون ته مې څو زنګونه راغلي وه. موبایل مې چې کله راواخیست سمدستي بیا پرې زنګ راغی. نمبر د افغانستان و اوکې مې کړ. د جوړ تازه نه وروسته مې ترې وغوښتل وبخئ څوک یاست. ځواب یې راکړ د افغانستان منتخب دفاع وزیر یعقوب یم. ریکارډ مې شروع کړ. ځواب مې ورکړ وزیر صاحب جوړ په خیر یاست. ویې ویل شکر د ستاسو صحت د الله جل جلاله څخه غواړو. د جوړ تازه نه وروسته یې راته وویل ډېر په تمنا مې زنګ در وهلی او ګران افغانستان ته درته د راتګ بلنه درکوم. راشه او په ګډه د افغانستان په ابادۍ کې راسره برخه واخله. پر تاسو د بیت المال پیسې مصرف شوي باید حق ادا کړئ. تاسې ته افغانستان ضرورت لري. راشه خپل هیواد ته او ستا هر قسمه ضمانت درکوم. د مخکې په توپیر به څو چنده ستا زیات احترام او قدر به مو وي. هیڅوک به تاسو ته په ګږو سترګو بد نیت ونه ګوري. هیله کوم هیواد ته راستانون شه تر څو د افغانستان په سمبالښت کې حد نه زیات ضرورت موږ تا ته لرو. افغانستان مو ګډ کور دی او په شریکه به یې راپورته کړو. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره باور ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان تربیه خیر چارې.